الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على محمد مصطفى وعلى آله المجتبى وعلى آله الطاهرين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. الحديث. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما د اسلام ډیرو معززو مکرمو سامعینو، لیدونکو، حضراتو او خصوصا د پاسخ نور خپرونې ټولو مینوالو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. رب متعال دی وکړي چې تېره هفته مو په خیر باندې او په عافیت باندې تمامه کړې وي او راتلونکې هفته هم په خیر او په عافیت باندې تمامه کړئ. دا دی زه یو ځل بیا ستاسو خادم احمد الله نظامي ستاسو سره په یوه نوې اسلامي خپرونه کې حاضر یم. رب متعال دی وکړي چې موږ ته د اسلامي امورو باندې الله توفیق عمل نصیب وګرځي او موږ ته د الله تعالی په اجر ثواب د دې خپرونې اوریدلو او د مخکې وړلو ثواب راکړي. معززو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پاسخ نور خپرونه د دوستانو د سوالاتو جواباتو ته ځانګړې شوې ده. یعنی که ستاسو کم مشکلات وي، سوالات وي، نو دلته خپل سوالات مطرح کولی شئ. نو که په هره ژبه باندې وي نو دلته زمونږ د تلیفون شمیره په همدغه شیبه لایف خپرونه ده. تلیفون شمیره زمونږ د تلویزیون په پرده باندې لیکلی شوې ده. معززو سامعینو، خو دغه سره څنګ کې موږ یو موضوع هم ټاکو چې په هغې باندې لږ شانتې روشنایي اچو او بعضې د قال الله او قال الرسول بیان دلته کوو ورباندې. نو د عادت مطابق نن یو ځل بیا اسلامي خپرونه بله برنامه چې هغه د قرآن کریم د تلاوت فضیلت دی، چې قرآن کریم د تلاوت فضیلت څومره دی او هغه به انشاءالله موږ او تاسو لنډ شاندې بیانوو. چونکې ما نه د یو مخکې خپرونو کې یو چا پوښتنه کړې وه، نو هغې دا پوښتنه کړې وه چې اولاد ته موږ څه رقم تربیه ورکړو، کومه تربیه ورکړو، بهتره تربیه کومه ده؟ نو ما هغې ته ویلي چې تربیه بهتره د قرآن کریم ده، چې قرآن کریم ور زده کړه، مدرسه کې داخل کړه، حفظ پې وکړه، نو حافظ د قرآن یې جوړ کړه، عالم یې جوړ کړه، دغه تربیه وه. نو بناءً غواړم د قرآن کریم د قاری یا د حافظ یا د قرآن کریم د تلاوت کوونکي بعضې فضایل تاسو مخته وړاندې کړم. معززو، قرآن کریم داسې یو کتاب دی چې په نړۍ کې منلی شوی کتاب دی او د ټولو کتابونو نه بهترین کتاب قرآن کریم دی. په دې باندې عرب عجم قایل دی، په دې باندې هر یو انسان قایل دی چې قرآن کریم یو معجز کتاب دی. معجز دا معنی چې خلک د داسې قرآن کریم په شان دی څوک یو آیت نشي جوړولی، عاجز دی. لکه څنګه چې عرب ته عاجز وو، دقسې عجم هم ته عاجز دی. د قرآن عظیم په اړه الله په قرآن عظیم الشان کې څو ځایه صفت کوي. یو ځای کې فرمایي یاسین والقرآن الحکیم، نو قرآن کریم ته یو صفت حکیم ورکړلی شو چې د حکمت نه ډک کتاب. بل ځای کې وایي قاف والقرآن المجید، بل ځای کې وایي چې انه لقرآن کریم،
بل ځای کې الله تعالی د قرآن کریم ډېرې صفتونه بیان کړي دي. په اوله سپاره کې سوره بقره کې الله وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا قرآن داسې کتاب دی چې هېڅ شک او شبهه پکې نشته دی، هېڅ د چا پکې تردد نشته دی، او هدل للمتقین، او دا قرآن کریم د متقیانو دپاره هدایت کننده دی. یعنی الله د دې قرآن په واسطه او سبب باندې انسان ته هدایت کوي. نو قرآن داسې یو کتاب دی چې فضیلت ډېر لوی فضیلت دی، ځکه دا قرآن چې په چا نازل شوی دی د هغې فضایل ډېر زیات دي، چې هغه د سردار د انبیاو سید العرب والعجم صلی الله علیه وسلم د هغې باندې نازل شوی کتاب دی په واسطې د جبریل علیه السلام او د الله له طرف نه. او قرآن حفاظت د هر کتاب حفاظت الله په خپل ځان باندې نه دی لازم کړی او نه دی ویلی چې د دې حفاظت به زه کومه. که تورات دی، که انجیل دی، که زبور دی، داسې نور د اسماني صحیفې دي، او که داسې نور په دنیا کې څومره کتابونه وګرځېږي د هغې حفاظت الله نه دی ویل چې زه به حفاظت کوم. خو د قرآن کریم حفاظت باندې الله خپله په قرآن کې ویلی دی چې د دې حفاظت به زه پخپله کومه. نو دا وجه ده چې د دې په تغییر او تبدیل کې څوک کار نشي کولی، دا څوک تغییرولی نشي، څوک یې تبدیلولی نشي. نو قرآن کریم ډېر زیات فضیلت لري محترمو. دا وجه ده که تاسو وګورئ زمونږ ډېر د اسلامي امت حافظان، قاریان، شهیدان شول، ډېرې صحیفې ته مثلا بعضو ظالمانو کفارو وسوځولي، ولې هغه قرآن عظیم الشان نسخه ختمه نه شوه. د قرآن عظیم الشان هغه حروف او هغه آیتونه د چا د زړونو نه ونه وتل، هغه اوس هم محفوظ پاتې دي. نو قرآن عظیم الشان ډېر زیات برکت لري او ډېر زیات فضیلت لري. هغه څوک چې قرآن عظیم الشان تلاوت کوي، قرائت کوي، د هغه څومره فضیلت دی هغه هم انشاءالله بیان کړو چې هغه ته الله څومره فضیلت ورکوي. دارنګې معززو کله چې قرآن داسې معجز کتاب دی چې دا په عربۍ ژبه باندې دی او په عربو کې یعنې په ټولو لسانونو ژبو کې بهترینه ژبه عربي ده. یعنې عربي داسې ژبه ده چې په ټولو ژبو کې فصیح او بلیغه ژبه ده، خوندوره ژبه ده. لکه اوسنۍ عربي چې ده دا هم لږه فصیحه ده اوسنۍ عربي، خو دې کې لږه دا نورې ژبې ډېرې ګډې شوي دي. بنګالي پکې ګډه شوې ده، پنجابي پکې ګډه شوې ده، انګریزي پکې ګډه شوې ده، دارنګې د نورو ژبو هغه خبرې پکې ګډې شوي دي، ګډه وړه کړې ده. ولې هغه اصلي عربي چې کومه ده هغه ډېره فصیحه، ډېره بلیغه او ډېره مزیدار عربۍ ده. همدا وجه ده چې د جنتیانو ژبه به هم په ورځ د قیامت کې عربۍ ژبه باندې خبرې به خلک کوي. نو دغه عربي ډېر فصیح او بلیغه ژبه وه. همدې وجې نه دې باندې به نور هم خبرې کوو او روشنایي به اچو. د هغې نه مخکې یو اړیکه لرو، تماس لرو. السلام علیکم ورحمت الله. شکر، سلامت اوسئ، مهرباني. سوالونه لرم. یو دا چې مثلا ما ته مې خپل خاوند طلاق راکړی، یعنې څو میاشتې طلاق راکړی دی، او بله دا چې اوس هم مثلا ما سره اړیکه لري یا کور ته راځي. مثلا زه 2 ماشومان لرم، د هغې عکسونه او شیان راته راوړي، یا مثلا زنګ وهي پوښتنه کوي چې هر څه مثلا زه ورته وایم، مور مې ورته وایي چې موږ پسې نور مه ګرځه، خو سر د هغې دا مثلا زنګ وهي پوښتنه کوي. او بله دا چې مثلا یو کس بل دی دا طلاق یې څو طلاقه درکړي درته؟ یو طلاق که نه 3 طلاقې درکړي درته؟ سم شرعي طلاق راکړی محکمې نظامي کې. ښه، یعنې بیخي خلاص شوی در نه 3 طلاقو باندې خلاصه کړي. شرعي طلاق راکړی. او زه 2 ماشومان لرم، مثلا ما هر کور هر څه مې و، خو ما ته یې هېڅ هم رانه کړ. ښه، او بل دا چې مثلا یو بل کس ته اوس غواړي ما سره نکاح وکړي، خو د هغې پلار مور راضي نه دي. د هغې هلک پلار مور راضي نه دي؟ هو، هغه غواړي ما سره واده وکړي، خو پلار مور یې راضي نه دي. نو څه وکړو؟ خبره زه څه وکړم؟ لکه مثلا یعنې ته دا مثلا ما غوښتل چې دا پوښتنه تا نه وکړم، یو خو دا چې مثلا پخوانی خاوند مې چې د هغه ما سره اړیکه لري او خبره وشوه. بله دا چې مثلا دا کس چې غواړي ما سره نکاح وکړي، پلار مور یې راضي نه دي، آیا دې نکاح کېږي ما سره یا نه؟ یعنې که نکاح وکړي نکاح کېږي یا نه کېږي؟ هو همدا. بله پوښتنه؟ سلامت. بله پوښتنه دا چې مثلا پخوا مثلا چې زه خاوند سره مې وم،
مثلا په روژه کې موږ روژې سره خوړلې دي، نو هغه روژې اوس زه یوازې ونیسم؟ روژې د قصدن خوړلې دي، مریضه نه وي مشکل نه، قصدن د روژې خوړلې که نه کوم د مرض د وجې نه؟ مطلب دا نه، مطلب دا چې موږ دواړو یو ځای خوړلې دي. ښه، دواړو یو ځای خوړلې، قصدن هم خوړلې دي. خو مطلب دا چې یعنې همبستر شوي وو. ښه، همدغه مطلب مې زما هم دا و. صحیح انشاءالله برنامه بله پوښتنه خو نه لري؟ نه، سلامت یم. صحیح شو ده، صحیح. السلام علیکم ورحمت الله. ښه، خور پوښتنې کولې، زنګ یې وهلی او ډېرې ښایسته پوښتنې وکړلې. دغه پوښتنو کې داسې یو ګټه وي چې یو بل انسان ته هم پکې فایده رسېږي، علم پکې زیاتېږي، حاصلېږي. نو اوله پوښتنه دا وایو خاوند ما ته طلاق راکړی دی او ما نه جدا شوی دی، محکمه کې طلاق شوی دی، مکمل ما نه خلاص شوی دی او زه ترېنه جدا یم، خو دا بیا هم ما ته راځي او د کله کله کور ته راځي، زما اولاد دی، هغه اولاد عکسونه ما ته ښیي. نو دا څنګه ده؟ دا ګناه ده، ځکه ستا دپاره هغه اوس نامحرمه ګرځېدلی دی. چې مخکې تا ته محرم و، د نکاح په واسطه باندې تا سره محرم و، کېناستی هم شولو، ځکه ستا میړه و، ستا خاوند و. اوس چې تاسو نکاح ماته کړې ده او طلاق هم کړی دی، ورکړی دی. ښه، یو بل اړیکه هم لرو، بیا انشاءالله جواب ته به راګرځو. السلام علیکم ورحمت الله. به مهرباني مهرباني. صحیح، مهرباني. شکر، سلامت باشی. مهربانی کنی صاحب. من یک سری تابستان داشتم به خاطر پیش شخصی خود خریدم که نیاز گرفته بودم، نیاز گرفتم ختم قرآن میکنم، دوتایشم به فوری گرفته بودم. متاسفانه همین گوسفندکای من را بیزی کردن، چشم بردن دیگه. همین ختم که گرفته بودم، یک سوال دیگه من که جانب مقابل بود و لحظه سامینم بود دیگه. یا در محکمه موضوع در محکمه رسید، بازه قسم که ما علمی مال که رانه دیدیم نبودیم و نه کسی دیگر را دیدیم که مال دیده بوده دیگه. یکی تومت ناس بالا یک نفر تومت ناس انجام بسیم و بسیار سرگردانی و مشکلات را ببینه. با از من شریعت من سوالات ما دوست کردم بزنات میکنم. یعنی کسی که برای تهمت بگوه بر تو الله اجر میته، یعنی میته مطلب تان است؟ ښه، اړیکه یې پرې شوه. خو صحیح انشاءالله زه سوال باندې لږ شانتې ورسېدلم. نو راځم دغه اولې پوښتنې خور پوښتنې ته. نو چې تا ته خاوند طلاق درکړی، طلاق خلاصه شوې د خور یې، نو هغه تا ته اوس نامحرمه ګرځېدلی دی او هغه ماشومان چې دي که ډېر واړه لکه د شیرخورۍ، نو هغه ستا حق کېده او تر هغه پورې چې غټول دي. نو چې اوس هغې سره دي، نو هغه ماشومان هم ستا نه دي، هغه اوس د هغې دي. او نو کوشش وکړه چې هر رقم کېږي دا هلک تاسو ځان نه منع کوي، ستاسو والد صاحب دی، ستاسو مور دی، ستاسو ورونه دي، دا منع کړي، ځکه دا داسې دی لکه یو نامحرم سړی چې تا سره کښېني، نو څومره رقم ګناه لري، لکه یو پردی سړی چې را چې تا سره کښېني، دقسې ګناه لري دا. نو هر لحظه چې ته کښېنې ورسره دا ګناه کې حسابېږي در سره. نو کوشش وکړه چې هغې نه ځان وساتې. دویمه پوښتنه دا وه چې وایي طلاق یې راکړی دی، مهر یې نه دی راکړی. هغه بس نه پوهېږم چې ښه یو اړیکه بل هم لرو، بیا به د دې جواب ته راشو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. مهربانی میشنم صاحب، صدایتان میآید؟ مهربانی. ها؟ صحیح است. خب شما کدام سوال داشته باشی سوال و فارسی بکنم، ما با فارسی جواب میتم، ولی برنامه دیگه از طرف چی است دیگه، این پشتو است. صحیح. السلام علیکم ورحمت الله. ښه، نو وایي ما ته مهر نه دی راکړی. مهر ستا حق کېده خور جانې، ستا مهر حق کېده چې تا ته مهر درکړی وی، تا ته کسوت درکړی وی، جامې درکړی وی، تا ته پوشاک او خوراک دا سیستم درکړی وی تر څو چې ستا عدت پوره کېږي. خو دا چې نه دی کړي، نو نه پوهېږم چې ولې دا نه دی شوي، باید شوی وی، مهر درکړل شوی وی. او بله پوښتنه دا وکړه چې یو کس دی ما سره غواړي نکاح وکړي او هغه مور او پلار یې راضي نه دي،
آیا دا نکاح کی که نه کی که ما سره ونه کی؟ بالکل د مور او پلار شرط رضا شرط نه ده په نکاح کې. د مور او پلار نکاح خو انسان خپل ځان ته کوي. انسان خو خپل د مور او پلار رضا خو دې خاطر کوي چې دا اوس عنعنات او زمونږ دغه رواجونه دا دي چې به مور او پلار خفه کور کې جنجالونه مشکلات وي. ولې د نکاح دپاره ضرر نه کوي؟ نکاح بالکل کیږي چې کله دو شاهدان موجود وي او دغه رنګې مهر موجود شي، ایجاب و قبول وشي، نو دغه نکاح وشوه. دا نور شیانو د نکاح دپاره شرط نه دی چې دا کیږي او که دا نه کیږي. بس نکاح دپاره دو شاهدان ضرور دي او ایجاب و قبول او مهر متعین کېدل. نو دغه نکاح دپاره خبره ده. نو دا نکاح کېږي، د مور پلار رضا پکې شرط نه ده. بله پوښتنه دا وه چې مثلا موږ خاوند سره دواړو یو ځای روژه خوړلې وه، نو خورجانې اول خو الله تاسو ته اجر درکړي چې دا پوښتنې په غم کې هستئ، د خپل اسلامي اموراتو د اسلامي کارونو په غم کې هستئ. نو خورجانې تاسو چې کله په روژې میاشت کې خپل میړه سره مثلا خپل خاوند سره همبستري کړې ده، نو دا په تاسو دواړو باندې روژې لازمې شوي دي. په تاسو دواړو باندې قضا هم لازمه ده او کفاره هم لازمه ده تاسو دواړو باندې. نو کفاره د هغې خپل کار دی او ستا خپل کار دی، ستا خپل ثواب او ګناه ده، د هغې خپل ثواب او ګناه ده. هېڅ څوک د بل چا په ثواب کې نه شریکېږي او نه څوک د بل چا په ګناه د خاطر دا ګناهګارېږي. نو ستا خپل ثواب او ګناه ده، د هغې خپل ثواب او ګناه ده. تا باندې خپله کفاره او قضا لازمه ده، هغې باندې خپله کفاره او قضا لازمه ده. نو دا چې په رمضان میاشت کې تاسو هم بستري کړې ده، نو تا باندې قضا هم لازمه ده، کفاره هم لازمه ده، دواړه به کې. بل خور همشیره ما پرسان کرد که من چند دانه گوسفند و 3 دانه گوسفند خریده بودم، یک دانه بنیت صدقه خریده بودم که او به خاطر ختم کنم، دیگه او ختم کردم و 2 دانه دیگهش به خاطر تجارت گرفتم و گم شد. دیگه همشیره محترم و گم شد، دیگه این تجارت از دیگه فایده و تاوان داره دیگه، خیر از دیگه. دو تو غمگین نباش، البته دو خیرت بود. چرا؟ الخیر فی ما وقع. انسان یگام وقت یک فکر میگه، الله در قرآن عظیم الشان میفرمایه یگام وقت انسان با یک کار بد فکر میکنه که بر ما بد شد، بر ما شر واقع شد، ولی او کار به این خیرش واقع میشه، او کار به خیر و به نفع انسان میباشه. و یگام وقت انسان با یک چیز گمان نیک میکنه، با گمان خیر میکنه که در این کار من خیر است، ولی در او کار شر میباشه. دیگه تو کوشش بکن که گوسفندایتان 2 دانه گم شده، فکر ای کرده باش، گمان بلکه یقین ای داشته باش که دمی خیرت بود. شاید از تو که بهترین بدل الله بر تو بده، از تو که بهتر یک چیز الله بده که دنیا تو خوب شو آخرت هم خوب شو. شاید دو خیرت نبود، دمو گم شدن شاید خیرت بود. اگر خیرت در دنیا نباشه خو شاید آخرت خیرت باشه، شاید نه است. ان شاء الله در آخرت خیرت است. دیگه دو هیچ غمگین نباش و به الله گمان مثبت داشته باش که الله نعم البدل بر تو میته. وقتی که به الله نعم البدل گمان داشته باشی که الله نعم البدل به ما میده، الله باید نعم البدل میده. یک تماس دیگری داریم باز ان شاء الله میام. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. اورم مهربانی. دکتر بسم الله سوال ما نقصد قناه قبلیه هستم که به خاطر گوسفندا گفتم امی اصلی گوسفند بزرگی شد من یاد گرفتم ختم میکنم فکر از اینکه من ختم کنم یا گوسفند رو اموریت که به ختم گرفتم اما اصلی بزرگی شد. آره سوال من این است که آیا امی ختم نیت گرفتم به سر ما مانده یا دوباره من گوسفند رو کنم؟ صحیح است. عرصهشان گم شده. صحیح. صحیح است. انشالله ما برنامه تعقیب که باید میگم. برنامه تعقیب کنیم. ما برنامه تعقیب کنیم انشالله ما برات میگم. خب همشیره ما سوال کرده بود، البته من نفهمیده بودم. میگه 3 گوسفند ما گم شده، هر 3 گوسفند گم شده. دیگه وقتی که هر 3 گوسفند گم شده، دیگه تو خو نیت تو چی کردی؟ نظر گرفتی به خود که من 1 دانه گوسفند به خاطر ختم قرآن کریم میخرم، ولی او که گرفته بودی و ختم قرآن کریم نکرده بودی و گم شد، هلاک شد، دیگه اون نظر خسارت تو مانده. نظر خسارت تو مانده و نظر واجب است. دیگه 1 دانه گوسفند باید تو نظر بکنی. و این مسئله
یک دانه گوسفند باید تو چپا کنی. و این مسئله که تو میگی یک نفر از ما دوزی کرده و حالی منکر است، قسم قرآن میگوید. خب با این موضوع مورد میگم که تو اول با می مثبت گمان داشته باش که این کو گم شده یا کسی دوزی کرده، ده این خیر تو است، ده این خیر تو است. الله باید واسه هر وقت داد باز نظر بکو. اگه واسه نداد دیگه خب نشد دیگه، واسه داد الله به اون نظر باز بکو. ولی همین دو گوسفند که تو دیگهش گم شده یا همش گم شده، دایی باید تو یقین داشته باشی که دو خیرت است، یقین داشته باشی. چرا الله رسول مبارک میفرماید، میگه الله فرمود، حدیث قدسی است، انا عند ظن عبدی بی، ما در گمان بنده خود هستم که بنده ما چه رقم گمان میکنم اما تو برش میرسانم. تو این گمان مثبت داشته باش که این خیرت است، الله نعم البدل بر تو میته. که این گمان داشته باشی الله نعم البدل میته برات. ولی که سر کسی تو شک داری که فلان نفر گرفته دیگه او قسم میخوره، بس خلاص دیگه با خدا بسپرش، تو حضور دیگه نداری دیگه. مو قسم حق بود، قسم خورد برید. ولی که تو یقین داشته باشه که این گرفته، تو گرفت، او یقین داشته باشه که این گرفته، ولش بر تو شاهد بکار است، دو شاهد عادل بکار است که بگوی که امین نفر امی گوسفندار گرفته، باز در این صورت در قضا باز تو بری میشی. حالی که او تو شاهد نداری و او قسم میخوره دیگه خلاص که پس به خدا بسپرش. الله انتقام تو از او میگیره. الله بسیار خوب انتقام گرفته میگیره از اگه انسان از ظالم دیگه. بانش ممو چیش بان به خدا بسپرشه و انشالله و این امید داشته باشه که الله نعم البدل برات میده، در دنیا و آخرت الله برات میده انشاءالله. تماس دیگری داریم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم، میشنوین؟ شکر از فضل خدا احسان پروردگار. مهربانی مهربانی. آها خب چه رقم باید گفتم الفاظ به من بگو که مشاهره چه رقم گفت که هر وقت برآمدی؟ هر وقت بدون اجازه ما برآمدی از طرف ما طلاق هستی، باز تو بدون اجازه شوهرت برآمدی. نه یعنی تو میگی که مثلا مسئله توی از ما فهمیدم که تو میگی که هر وقت ما مدرسه روز میرم، ولی ما هر روز اجازه شوهر بگیرم یا یک دفعه اجازه بگیرم و شوهر برم هر روز مدرسه، همین تو سوالت است نی؟
خیر ببینی که تو در غم اسلام خود هستی، انشاءالله ما جواب میتون بریتان. صحیح، سلامت باشی. خداحافظ. خب خواهر دیگری ما پرسان کرد، میگه مشکلات دارم، چی وظیفه کنم؟ وظایف زیادی است. خود در وظایف عقیده مهم است که تو عقیدت چه رقم است. دیگه عقیدت باید مثبت داشته باشی. عقیده کامل مثبت که داشتی، هر وظیفه‌ای که بکنی الله باید دنیا جور میکنه. دیگه بهترین وظیفه درود شریف است. و انشاءالله بعد از وقفه باز بر تو که یک چند سخندار و وظایف نشان میدم. خب پیش از این یکم خوار ما که پرسان کرد، امی سوال زیرم جواب میتم. خب بعد از وقفه کوشش کنه که بعد از وقفه بشینه که جوابش بتم. دیگه بعد از وقفه داری که وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه انشاءالله بس میگردیم. بیا هم خراغلی خپرونې ته نو زمونږ د خپرونې موضوع معلومه ده چې د قرآن کریم فضیلت دی، د قرآن کریم عظمت دی. نو همشری ما سوال داشتن، میگه مشکلات دارم، چی وظیفه کنم؟ همشیر محترم یک وظیفه براتان نشان میتم که استادای ما بر ما نشان داده. خو امره وظیفه یقین و گمان مثبت باید داشته باشی و عقیده خوب داشته باشی، انشالله خدا مهربان است. وظیفه به این شکل است که استاد ما نشان داده بر ما که قل هو الله احد، ایره که خواندی دیگه الله الصمد را 1100 بار، الله الصمد را 1100 بار بخوان. هر دفعه که میخواندی مثلا قل هو الله احد، الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، این 100 بار بخوان. با 100 بار که پوره شد باز آخرش میگی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد، باز الله الصمد که میخوانی 100 بار دیگه الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد. باز دی وقت که 100 بار پوره شد بعد آخر میگه لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تماس دیگری داریم. السلام علیکم و رحمت الله. بله، السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی. صدای تلویزیونتان پخش کنی مهربانی. نماز نمیخوانه؟ خب می صدای تلویزیونتان خاموش کردیم برادر محترم که صدایتان بیخی گدود میشه. میشنوین؟ هیچ نماز نمیخوره. خب صحیح است، انشاءالله برنامه را تعقیب کو. خب دیگه قل هو الله احد که خواندی یا الله الصمد 100 بار میخوانی. الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد. بعد آخر که 100 بار پوره شد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینی وظیفه را 11 بار میکنی. یعنی هر بار که میگویی قل والله احد باز الله الصمد 100 بار که این وظیفه 11 بار بکنی و مکمل کنی دیگه. این انشاءالله و استغفارم امرش گفته باشی، انشاءالله خدا مهربان است که مشکلاتتان الله تعالی حل بگردانه. باز گفت دیگه که باید شما بر ما برنامه فارسی پیش ببری، زبان دری گپ بزنی. همشهر محترم با زبان دری خو مولوسبای دیگر دارن، تقریبا 6 مولوسبای دیگر هستن دیگه، با زبان دری گپ میزنن دیگه. برادرای ما پشت زبان ها هم حق دارن که یک چیزی بشنون، اونها هم از چیزی مستفید شون. به خاطر اونها انشاءالله اگر شما کدام سوالی داشتین با زبان فارسی بایدری اینجا مطرح کرده میتونین، با زبان فارسی براتون جواب میتیم. ولی اصلا امی یک روز که روز دوشنبه است با خاطر برنامه پاسخ نور به زبان پشتو دیگه مقرر شده که بعضی دوستای ما پشتو زبان اونها مستفید شون دیگه، باید اینها حق دارن دیگه. خدا کنه که خفگان نباشه در بین ما و شما. خب دیگه همشیری ما سوال داشتن
که شوهر ما گفته که هر وقت برآمد از خانه، هر وقت برآمد از خانه بغیر اجازه ما تو طلاق هستی. سیکو یک شرط لگانده که بغیر اجازه ما برآمدی تو طلاق هستی. آره تو هر وقت بغیر کلما گفته، ای کلما مثلا هر وقت، معنی هر وقت داره دیگه. در این صورت که تو هر وقت به اجازه شوهر میبرایی دیگه طلاق میشی. ولی علی شوهرت میگه که برو با مدرسه هم رفته باش، اجازه است بر تو، اجازه است. با دکتر میرفتی ضرورت بود برو، اجازه است. پیش از پیش گفته اجازه داده برید، یعنی بی اجازه نمیری. ولی مثلا تو یک جای میفهمی که اینجا شوهرم اجازه نمیته بر ما، یا متردد باشی، مشکک باشی شاید شوهرم اینجا اجازه بده یا نته، او تو بغیر اجازه میری، بازی مشکل جور میکنه. و کدام جایی که گفته که برو اجازه کرده برید، تو اجازه کرده است برید دیگه، اون مشکل نداره. بغیر اجازه برآمدن شما باز مشکل جور میکنه، طلاق واقع میشه و اون مسائل است. خب باز هم اگر میخوای گفت که بسیاری مولوی سوار پرسان کردیم، خب جواب نداده که ما بفهم صحیح و ما قناعت کنم دیگه. همشیره محترم، ما شماره خود برات میتم، خیر هست دیگه. خیر باز یک وقت فرصتی زنگ بزن بر ما که ما با کتاب و چیزی که شما تا که قناعت برات نداده باشم و احمقت نمی کنم. شماره ما 076 61 67 224. خیر است می شماره ما شما بگیری، 076 61 67 224. باز انشالله زنگ بزنی که باز قناعت بخش جواب که تا قناعت نکرده باشی ما قطع نمی کنم. ولی اینجا برنامه است که وقت دیگر هم گرفته نشوه، باز انشالله میفهم دو مسئله. برادر یک سماس دیگر را داریم، باز انشالله گپ میزنیم. السلام علیکم و رحمت الله. بله اورم وای مهربانی خوري وروره د ما پوښتنه د 3 کاله کېږي لکه واده مې کړی. اورم وروره ما لکه واده مې کړی د 3 کاله کېږي، حیوان مې نشته. ما ته هم دغسې لکه یا دعا او یا لکه د قرآن شریف سره وښیه چې ووایم الله پاک ما ته صالح اولاد راکړي. صحیح، مهرباني انشاءالله. زه ته بله پوښتنه خو نه لري؟ نه وروره ځوان بله پوښتنه نه لرم. شی زه برنامه تعقیب که زه ته جواب در کنم. صحیح ده؟ بیادر ما پرسان که داشت میگن یک نفر است نماز نمیخوانه. او الله اکبر. نماز فرق در میان کفر و اسلام نماز است. حتی بعض علما میفرمایند کسی که نماز را قصدن ترک میکنه کافر میشه. ای چرا؟ بخاطر که ای عمل کفر است، کافر نماز نمیخوانه، یا بخاطر که یک وقت امی انسان به نماز نخواندن روا میگه که نماز نخواندن روا است، کافر میشه. یا با امی کار ای خوش است که نماز نمیخوانه و از گناه چی کردن، مثلا لذت بردن، ای آدم به کفر میرسانه. او سختترین عذاب به این انسان متوجه است. دیگه شما کوشش کنی چند مولوی سوا به این نفر بیاری، خودتان یک نصیحت کنی که بیادر عزیز چرا نماز نمیخوانی؟ نمیشد شما باید اگر وسع داشتین به دست اینها را به نماز بیارین، به دست یعنی زور بزنی که اینها نماز بخوانه. اگر از دستم کار نمیشد، زورش نبود امره شما، یا جنجال بایتان جور میشد، دیگه امرهشان بغض و کینه بکنی، یعنی امرهشان گپ نزنی، سخن را ترک کنی. به خاطر سبب امی گناه، به خاطر سبب یک گناه از یک انسان سخن بند کردن روا است، گپ نزدن روا است. در آن صورت که یک انسان گناه کرده باشه و به خاطر گناه او انسان که اصلاح شوه دیگه تو گپ نمیزنیمش، این روا است. امرهشان مجالست نکنید، امرهشان صحبت نکنید، امرهشان گپ زدن بند کنید. این را مجبور کنید که این به نماز بیاید. بالاخره خودش به غیر نصیحت شما به نماز متوجه شود، نماز را بخواند. یگام احادیث نماز را برشان بخوانی، یگام وقت فضیلت های نماز را برشان بخوانی، یگام وقت برشان گناه ترک نماز برش بگویی.
چندین باندې ترک نماز و برنامه پیش شده. ترک نماز چی گناه داره او را برش بگوی دیگه. خدا مهربان است و دعا کنی در حقشان. این انسان در گمراهیت است. نماز نخواندن ای فرمانبرداری شیطان است و نافرمانی خدا است. الله میگه اقیم الصلاة، نماز را برپا کنید. شیطان میگه نماز را نکنید. این فرمانبرداری شیطان میکنه، نافرمانی خدا کرد. ولی ای در جهنم که وقتی بره امی انسان به شیطان میگه که ای شیطان لعین از دست تو ما به جهنم آمدم. بازی شیطان لعینم در جهنم میباشه و برش میگه که ما از تو بیزار هستم، ما به زور نگفتم که نماز نخوان. یک تماس دیگری داریم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. زما آواز اورئ؟ بله البته صدای اورم وروره، خو ته جواب نه راکې غلی ناست یې نو. اورم ستا اواز ښه صفا سوتره راځي. مهرباني سوال دی وکړه محترمه. محترمه ولې صاحب دغه سوال زما و چې زما برادر معبود الله برشان اجر بده دیگه. البته سوال داشتن یا چی مشکل بود تماشان قطع شد. دیگه کوشش کنه که این نفر به نماز بیاید، نماز بخواند و الله برتان اجر میته. بازی شیطان برش میگه انی بریء منک، ما از تو بیزار هستم، ما خب به زور تو را نگرفته بودم که نماز نخوان. خب یک وسوسه بودم، وسوسه برات کردم و وسوسه تو عملی کردی. یک کاری ما وسوسه است. دیگه الله ما و شما را توفیق بده که نمازهای خود را بخوانیم، به وقت خود بخوانیم و ایتو مردم که نمازها را ترک کنن الله به ایتو مردم هدایت کنه. امین بگوییم. دوستا د قرآن عظیم الشان نو فضیلتونه ډیر زیات دي. د قرآن عظیم الشان کرامتونه ډیر زیات دي. حتی هغه څوک چې قرآن عظیم الشان تلاوت کوي، رسول الله علیه السلام مبارک حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل ای انس یا بنی، ای بچونیا، ته د قرآن کریم تلاوت کوه، ته د قرآن کریم تلاوت نه غافل کیږه ما، ځکه قرآن کریم تلاوت مړه زړونه ژوندي کوي، دلهای مرده را زنده میگردانند. تلاوت قرآن عظیم الشان مانس مبارک فرمود نه تنها که دلهای مرده را زنده میگردانه، ما و شما اگر خوراک میکنیم، ما و شما که تاسو که خوراک کو یا اسکاک کو سو خرو سکو، دا صحیح ده چې موږ ژوندي یو، ولې چې زموږ قلب مړ وي موږ مړه یو، موږ مړه حساب کړو چې زموږ قلب مړ وي. نو قلب په چش باندې ژوندی کیږي؟ رسول صلی الله علیه وسلم چې د قرآن کریم په تلاوت باندې، د الله په ذکر باندې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د قرآن کریم په تلاوت باندې نه تنها چې مړه زړونه ژوندي کیږي، وینهى عن الفحشاء والمنکر، ول د انسان د قرآن کریم د تلاوت په واسطه او سبب باندې انسان د ګناهونو، فحشا او د بدو کارونو نه منع کیږي. بد کارونو ته زړه نه کیږي، فحشاو ته به زړه نه کیږي د قرآن کریم د تلاوت په واسطه باندې. بل ذکر رسول الله علیه السلام فرمایي چې مبارک فرمایي چې رسول صلی الله علیه چې دا زړونه هم زنګ وهي، لکه څنګه چې دا وسپنه زنګ وهي. چې کله وسپنه زنګ وهي مونږ خو رګمال کوو، په رګمال باندې پاکیږي، جلا کیږي، صفا کیږي. صحابه کرامو پوښتنه وکړه یا رسول الله وما جلاؤها، د قلبونو چې کله قلب زنګ وهي او دا خراب شي نو د دې جلا او صفاواری په چش باندې راځي؟ رسول الله علیه السلام مبارک ورته وفرمایل قراءة القرآن و ذکر الموت، د قرآن کریم تلاوت دی او د مرګ یادول دی. همیشه مرګ یادوه او قرآن کریم تلاوت کوه، نو ډېر فضیلت لري. حتی غالب بن صعصعه رضی الله رحمه الله د فرزدق شاعر پلار دی، دا ډېر مشهور شاعر دی. د فرزدق په دې عربو کې ډېر مشهور شاعر و. نو دی وړوکی و، دا فرزدق ډېر وړوکی و او دا غالب بن صعصعه راغی، علي صاحب مبارک رضی الله تعالی عنه ته راغی، وایي قربان دا زما زوی دی او شاعر دی. علي صاحب ورته څه کاره دی، څه کوي، څه کمال دی؟ وایي قربان شاعر دی. نو رسول حضرت علي صاحب مبارک ورته وفرمایل وایي د قرآن کریم حفظ پې وکړه، قرآن کریم ته کښېنوه، د شاعري نه ورته بهتره وي. نو زه یو تماس بلم راخلو بیا به خبره کوو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام علیکم.
یک سوال داشتم درباره کاکای شوهر مامای شوهر را دوستش ماچ کنی گناه داره؟ کاکای شوهر و مامای شوهر دستش ماچ کنی چرا گناه نداره؟ خو نامحرم است بر تو. یکی دیگه در روز من کالا شستن گناه داره؟ روز در روز کالا شستن در روز که کسی در خانه نباشه. در روز جمعه خب صحیح است انشاءالله ما سوالتان فهمیدم. خب همشیره ما پرسانی کردن میگه مامای شوهر و کاکای شوهر دستش بوسه کردن گناه دارد. چرا نداره؟ او خو نامحرم است بر تو. این خو محرم نیست بر تو. بر تو فقط خسر محرم است، پدر محرم است، بیادر محرم است، شوهر محرم است، برادرزاده محرم است، خواهرزاده محرم است، نواسه محرم است، کاکا محرم است، ماما محرم است. امی از خودت چند طبقه مردم است که او بر تو محرم است. از طرف شوهر یعنی در خانه شوهر بر تو خسر فقط محرم است و شوهر. امی دو طبقه و اولادت. امی سه طبقه مردم بر تو محرم است در خانه شوهرت. ما سوا از امی سه طبقه مردم اگر مامای شوهرت باشد، کاکای شوهر باشد، بیادر شوهرت باشد، بچه کاکا باشد، بچه مامای شوهرت باشد، این همه مردم در خانه شوهرتون نامحرم است برش. این خود دور گپ است که دست بوسه کردن. امی دیدن، امی روبرو شدن، امی در یک خانه در یک دسترخوان شیشتن، امی گناه داره. دست بوسه کردنش خود چی میکنی؟ چرا این خود نامحرم است بر تو؟ دیگه این مفضی به شهوت می شود. دیگه گناهگار تو هم می شوی، شوهرت هم گناهگار می شود. حتی اگر به می کار شوهرت راضی باشه، خوشحال باشه که تو دست مامایش بوسه کنید، این در این وقت کتابا به شوهر دیوس میگه که شوهر دیوس است. و سر دیوس رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که بوی جنت حرام است. کسی که به نامحرم زنشه به نامحرم میمانه که بشینه سخن بزنه، کلام کتش بگویه، صحبت امرش بگویه، دست دادن و دست بوسه کردن خوبان. رسول صلی الله علیه و آله میگه اگر شوهر خوش باشه این دیوس است و سر دیوس بوی جنت حرام است. کوشش کو این طبقه مردم خود را تو نگاه کو، پرده کو، تو حیا کو از اینها. این نامحرم هستن مرد. در خانه شوهر هم سه طبقه: شوهر، خسر، اولادت. امی که از برد محرم است، دیگه نامحرم است برد. و دیگه پرسان کرد که در روز جمعه کالا شستن گناه داره؟ نه. چرا گناه داره؟ اگر ای تو باشد که مثلا شوهرت میگه که کالا در روز جمعه نشوی، من بر تو ضرورت دارم. روز جمعه اکثریت مردم بیکار می باشد و میخواین که امرای زن خود بشینن صحبت کنند، امرای زن خود مجلس باشد. در روز جمعه بیکار می باشد، دیگه یک هفته بیچاره مصروف می باشه. در این وقت با اطاعت شوهرت بکو. گناه هست باز او اگر دیگر روزم باشه، تنها روز جمعه نه، دیگر روزم باشه. مثلا شوهرت بگه امروز کالات نشو، بیا ما میشینیم مجلس میکنیم، ما بیکار هستیم و تو اطاعت شوهر نمیکنی، باز میری کالا رو میشویی، گناه هست برات. اطاعتی شوهر برات میآید. سر تو اطاعت شوهر واجب است. حتی اگر تو چی میکردی، نان ها پخته میکردی، شریعت میگفت در تندورخانه بود، شوهرت بر تو گفت که بیا ما بر تو ضرورت دارم و تو نرفتی، گناهگار میشی. دیگه در روز جمعه یا دیگر روزا کالا شستن گناه نداره، مشکل نداره، اجباک نداره. اگر شوهرت گفته بود که نشوی که من بر تو ضرورت دارم در این وقت، باز وقت ما ضایع میشه، وقت ما گرفته میشه، باز نشو. خدا کنه که سوالت حل شده باشه. یک همشیره ما زمونږ یو خور پوښتنه کړې د ننګرهار ولایت نه چې زما میړه دویمه ښځه کړې ده او زما حقوق شرعیو ته رسیدګي نه کوي، څه کار وکړم؟ نو محترم رسول الله علیه السلام مبارک فرمایي چې یو څوک، الله په قرآن کریم کې فرمایي چې فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تاسو وکئ د ښځو نه نکاح وکئ ورسره دوه دوه درې درې یا څلور څلور. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الله وایي که چېرته تاسو ویریږئ چې تاسو نه عدل ونه شي، دویمې ته مه ځئ، درېیمې ته مه ځئ، څلورمې ته نه ځئ، دا یو تا ته بس دی. ته که ویرې په ځان باندې اعتبار نه چې ما باندې به عدل مانه وشي که به ونه شي، په دې شک کې نو ته دویمه مه کوه.
او دا چې ته د عدل نه کوې، رسول صلی مبارک فرمایي وي په ورځ د قیامت کې به دا انسان چې حشر کېږي دا یو بغله به وي، یو بغله به راپیاسېږي، ځکه د یو طرف ته میل ډېر بل طرف ته میل نه و، نو دا ګناهګار دی، میړه د په سخته ګناه باندې اخته دی، د به په کاروبار کې برکت نه وي، دنه به الله خوشحاله نه وي، دنه به د رسول د الله خوشحاله به نه وي، په ورځ د قیامت کې به دا شرمنده وي 4,000 قوم ته ګناه په سخته ګناه باندې اخته دی. او تا محترمې خورې کولی شي ته خپل حق دی وغواړې، دا ستا خپل حق دی، ستا خپل حقوق دی، الله درکړي درته د اجازه درکړې ده چې ته د خپل مېړه نه حق وغواړې. او که چېرته حق درکه درته ښه درښه، او که چېرته حق نه درکو درته، نو تا ته الله تعالی رسول شریعت ته لاره ښودلې چې طلاق دې واخله، ځان ته جدا که، او یا صبر وکړه، که حق نه درکولو صبر وکړه، الله تعالی الله کېدی شي الله تعالی درته اجر درکړي، یا هغه الله برابر کې اصلاح کړي چې تا حقونه په ځای کړي. او که صبر دې نه کول نو تا دپاره اجازه شته چې ته طلاق دې واخلي. نو کوشش دې وکړي چې ستا مېړه ته یو څوک نصیحت وکړي، او دا ګناه باندې اخته دی، دا به په دنیا او آخرت شرمنده کېږي، دا به ذلیله کېږي، دا به رسوا کېږي، دا به فقیر او غریب کېږي، دا چې یو طرف ته میل ډېر کوي او بل طرف ته میل نه کوي. الله دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. دا خو قرآن کریم کې الله وایي چې ته دویم ته عدل نشي کولی، ته حقوق د دواړو ښځو نشي پوره کولی، تا باندې یوه ښځه بس ده، دویمې ښځې اجازه نشته دی. دا دویمه ښځه چې ته حقوق نشي په ځای کولی، دا دویمه ښځه اجازه تا ته شته نشته، شریعت درته اجازه نه درکړې، قرآن درته اجازه نه درکړې. فإن خفتم الله تعدلوا فواحده، که چې ته ویرېږې چې ته عدل نشي کولی بس یوه ده درته، بس دی که نه. او ته شریعت حقوق د دویمه ښځې نشي پوره کولی، او ته به صاحب مهربانه دویمه ښځه کې، درېیمه کې، څلورمه کې، خصوصا په دغه وخت کې دغه مرض ډېر شوی دی. الله تعالی دې موږ او تاسو دغسې کسانو ته هدایت وکړي چې دی حقوق د خپلو ښځو نشي پوره کولی، دویمې ته ټوپ اچوي، درېیمې ته ټوپ اچوي، او دا بیا په داسې مرض اخته کېږي، کتابونه وایي زه نه وایم، ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې دا چې حقوق نشي په ځای کولی که نه، دا حقوق نه په ځای کوي او داسې بې باکه ګرځي، دا په دې دویمه ښځې باندې تنګېږي. شریعت وایي دا به څه کوي، درېیمې ښځې ته به ټوپ اچوي، په درېیمه ښځه کې هم دته مشکلات جوړېږي، کار به یې خراب وي، دا به څه کوي څلورمې ښځې ته به ځي، حتی بالاخره د دې کار دا کوي چې دا په زنا واقع کېږي. دا داسې بده ګناه ده. حقوق د خپلو ښځو په ځای کوي، حقوق لري در باندې، الله تا ته ستا د منافعو دپاره درکړي، هغه در باندې حقوق لري، داسې خو مفته نه ده چې اوبو راوړې ده. الله دې څه خلکو ته هدایت وکړي. نو خور جانې دغه شریعت مسله وه چې تاسو ته ما وکړله. نو قرآن عظیم الشان ډېر فضیلت لري او ډېر عظمت لري، ډېر کرامت لري. حتی څوک چې قرآن کریم تلاوت کوي، نو تاسو ته ما وویله چې رسول صلی مبارک وایي چې کله زړه زنګ ووهي، دا زړه زنګ وهي په شان ده چې کله وسپنه زنګ ووهي. نو کله چې زړه زنګ وولو نو تاسو څه وکړئ، تلاوت د قرآن کریم کوئ، ذکر د موت وکړئ، د مرګ یادول کوئ، نو دا ډېر ثواب لري. او بل قرآن کریم فضیلت تاسو وګورئ، د تلاوت فضیلت رسول صلی الله مبارک فرمایي وایي کله چې یو قاري د قرآن چې یو څوک قرآن کریم هر وخت تلاوت کوي، سهار تلاوت کوي، مثلا درته ښیم سهار یاسین شریف وایي، ماسپښین صورت فتح وایي، مازدیګر صورت نبأ وایي، ماښام صورت واقعه وایي، ماسخوتن صورت تبارک الذي وایي، نور هر وخت چې مثلا د اوزګارېدو قرآن کریم تلاوت کوي، نو مبارک علیه السلام فرمایي که دا انسان چې تلاوت د قرآن کریم کوي بیرون ووته، بهر ووته، یو کس یې وکتو چې هغه د دې نه ډېر فضیلت لري، یعنی هغې ته الله تعالی داسې فضیلت ورکړی چې دې قاري ته نه دی ورکړی. یعنی دا څوک چې هر وخت قرآن کریم تلاوت کوي په صدق باندې، په اخلاص باندې، او دا بیرون بهر ووتو چې ګوري یو بل چاته الله یو فضیلت ورکړی چې ده ته نه دی ورکړی، نو رسول مبارک وایي دا د ځان ملامته کي، ځکه د الله تعالی هغه لوی نعمت چې د قرآن کریم تلاوت دی هغې ته په کم نظر کتلی دي، ځکه الله ورته هغه فضیلت ده ته نه دی ورکړی. نو تماس البته دیگر داریم. السلام علیکم ورحمت الله. سپین کاغذه سنجا اچولو دپاره صحیح ده، زه به برنامه تعقیب که صحیح ده وروره. ښه، نو محترمو، نو دغه بهترینه خبره ده
چې قرآن کریم تلاوت وکړي. نو که تا ته الله تعالی دومره د حدیث نه معلومیږي چې قاعده قرآن ته الله تعالی دومره فضیلت ورکوي چې بل چاته نه ورکوي. که بل چا کې د انسان هغه فضیلت وکته چې د قاري سره نه و، نو د فکر وکړي چې د الله تعالی د لوی فضل او د لوی عظمت ته په کمه سترګه کتلی دی، د ته پر لویه سترګه، جګه سترګه، غټه سترګه وګوره، الله تعالی به تا ته پکې عظمت او فضیلت درکړي. نو د ورور پوښتنه کړې وه چې د سپین کاغذ تشناب په استنجا وچولو دپاره روا دی که روا نه دی؟ بلکې وروره روا څه کوي چې روا خو دی، ښه کار دی. دغه سور کاغذ تشناب چې دی بعضې علما وایي، دا اوسني مشایخ لوی لوی مفتیان د اوسني زمانې، هغوی وایي چې دا د سور کاغذ تشناب نه باید انسان ډډه وکړي. هغوی خپل ځان ته دغه کوي، لکه دلایل پیش کړي دي، او بعض علما دا وایي چې کیدای شي د هغه نه وایم درته چې دا ولې وکړي دلته بخنۍ، خو خبره دا چې د سور کاغذ تشناب نه د خړ کاغذ تشناب استعمالول، د بر دغه د ګلابي کاغذ تشناب، د ګلابي رنګ چې لري، د ګلابي کاغذ نه بل کاغذ، خړ کاغذ، سپین کاغذ، مثلا تور کاغذ، دا نور کاغذونه استعمالول دا بهتر دی د ګلابي کاغذ تشناب نه. ځکه ګلابي کاغذ تشناب بعض علماو ویل چې دغه استعمال ښه نه دی، ښه نه دی د اوسني زمانه کې. نو اوسني علما او فقهاو بیان کړی ده. او بل د قرآن کریم د فضیلت باره کې ګوره، امام ابو حنیفه صاحب مبارک به چې کله روژه راغله، ده به په یو میاشت کې 80 د قرآن کریم ختمونه کول. دومره د قرآن کریم تلاوت فضیلت ته الله خبر کړی و، ځکه دا کارونه کول. امام مالک صاحب چې روژه راغله، چا سره به بس خبرې کول، مجلس او صحبت کول او کراستل پاسل، دا به ترک لاړ، به کور ته ولاړ، 4 ساعت به تلاوت کولو. نو دا لوی عظمت لري، لوی فضیلت لري. او نو صحابه کرام ته به څوک راغلی او دغه به یې وکړه چې زه خپل اولاد ته څه رقم تربیه ورکړم، صحابه کرام ورته ویل چې اولاد ته دی د قرآن کریم تربیه ورکړله. نو د قرآن کریم د حافظ او د قرآن کریم د قاری یو فضیلت دا ده چې الله تعالی دی په اور نه سوځوي، که هغه د دنیا اور وي که د آخرت اور وي. زړه مې و چې دغه واقعي درته بیان کړم، یو څو قصې وي، واقعي وي، حکایتونه و په دې باره کې. و چونکې وخت مو سره یاري نه کوي، نو وخت ډېر کوتاه وي. نو د قرآن کریم د حامل قرآن، د قاری قرآن، د حافظ قرآن فضیلت ډېر زیات دی. الله به په اور کې نه سوځوي، که د دنیا اور وي که د آخرت اور وي، خو چې د انسان هغه دغه ورسره ډېر قوي وي، عقیده یې کلکه وي، محکمه وي، مضبوطه وي، نو دا به الله تعالی د دنیا اور نه ساتي او د آخرت اور نه خو ساتلی دی. ځکه قرآن کریم د خپل قرات کوونکي ته او حافظ ته شفاعت کوي، او الله د دې قرآن کریم شفاعت قبلوي د په حق کې. نه تنها د قرآن کریم د حافظ او قاري، بلکې د قرآن کریم د حافظ د پلار او مور دپاره هم شفاعت ګرځي. په ورځ د قیامت کې به د قرآن کریم د حافظ د پلار او مور په سر باندې تاج وي، دا چې په داسې تاج وي چې د بل چا په سر باندې وي، دا به ځلیږي، دا به ډېر ښایسته ځلیږي. نو هغه ځلېدونکي به خلکو چې دا څوک دی، دا څوک دی، نو دا به ویل کېږي، اواز به وشي چې دا د قرآن کریم د حافظ د پلار او مور تاجونه دي چې دوی په سر باندې کېښودل شوي دي، او دوی به لوړو لوړ ماڼیو ته، لوړو قصرونو ته د جنت داخلیږي، او د جنت هغه لذات او د جنت په ښایسته باغونو باندې ګرځي. دا د قاري د قرآن او د قاري قرآن یعنې د حافظ قرآن او مور پلار د دوی. الله دې موږ او تاسو زموږ اولاد نیک صالح وګرځئ، زموږ اولاد د الله تعالی د قرآن کریم حافظان وګرځئ، زموږ اولاد او زموږ په کورونو کې د الله تعالی د قرآن کریم د تلاوت او د الله د ذکر همیشه جاری او دائم وساتي. زموږ کورونه د الله تعالی ښایسته وګرځئ د قرآن کریم په تلاوت باندې، د قرآن کریم په ذکر باندې، د الله په ذکر باندې. ځکه کور ښایست همدا دی، د جماعت ښایست همدا دی، د دنیا همدې دپاره. ځکه الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وایي ما دا خلق جنیات او انسانان نه دي پیدا کړي مګر دې خاطر مې پیدا کړي چې زما عبادت وکړي. نو دوستانو دغه دعا کوئ، د قرآن کریم تلاوت همیشه کوئ، دا به ستاسو د کامیابۍ او د سرفرازۍ راز وي. زموږ د برنامې وخت همدلته تمام شو، همدلته پای ته ورسېدو. تر بیا چې زه ستاسو په درانه حضور کې د یو بلې اسلامي برنامې سره حاضرېږم، ښاد، خوشحاله او بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.